سبق وې کنه هر ورځ ځې پنځه کړه بیا پنځه کړه یو دوه درې اخر یو غاړه دا لنډ ویډیوګانې دي که غواړئ چې مکمل ویډیوګانې وګورئ تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او هغه د زنګ بټن هم ځان سره ووهئ تر څو تازه معلومات تاسو ته درښکاره شي د فیسبوک پاڼه هم کولی شئ چې په دغه ادرس کې تاسو وڅارئ دوه اسانې لارې نورې هم شته دی چې په دغه شمیره باندې تاسو کولی شئ زموږ د یوټیوب ټول ویډیوګانې وګورئ او بل په ګوګل کې هم تاسو مورې ته مې زړه کې یا هم مام یو آر ان مای هارټ دا سرچ کړئ تاسو مکمل ویډیوګانې په ګوګل کې هم کتلی شئ مهرباني څنګه سر مې درد کوي ډاکټر صاحب سر دی څه وخت نه راغلی اوس یو 15 دقیقې کېږي ډاکټر صاحب دا ولې دا ولار ته مې کار کولو بس چپلک مو کوي خپل نو خلا کوله چې راخړ شم چپلک کمپیوټر یو چت کړی بس پته الله ته د ډاکټر صاحب یو ځلې راشه د ژوند حال مې واخله ټیکادار 100 روپۍ دی ورته ویل ما یو 50 راکې یو جوړ چپلک واله ما ټیکادار ته ما بل ورځ به راځم ما شکه مزدوري کې څه شي او مزدوري څه مزدوري ډېری کوم ډېری کې ها اوس سر خوږیږي اوس مې سر خوږي سوچ به دې کړی کنه ولا سوچ اتمن کې صحیح ده ډاکټر صاحب دا ژوند کې راځي ښه مانم غلا شوی دی ولا بس څه یو غریبي شو بالله وتعالى سر باندې ملا چې یو مسلمان پیدا شو دغه ډاکټر دا راشه دغه ته بوله مخه کم کار چې کی کنه هغه په نیک پال نیسه پسې شي نیسه په نیک پال په دې کې به خیری کې دې ش دینه غټه فت به پتا راتلو او کوم زیرو ده ما د لار پورې خو کور نه کامې پول سره ده کامې پول سره د ټیکادار چا سره چې ته کار کوي دی 500 در نه کو نه دې ته مې 500 راکړه بس خو شرای نه کوم ما دا سوچ کوم تاسو سره خپل حق د پیسې جوړاړي بل به ډېری نه دا ورسې دا ته چې دلار ان ډېری ته بیا ډېریم نه پیدا کی او کا چوک ته بس ته جمعه کې لار شي ورځ مجبوري ها نو دې ځنه ته کامې ته پیدا لم نشتلې مجبوری به نو پیدا څه کوي بس او دا نه وخت هم ما مزون نه دي ولا بس الله ته دوام در کوم څه یو جوړه چپلا کم در تر غواړم صحیح ده دې ځنه دی ګاډي کې کینو من ډایرک اډې ته دی وړم التم خرچه درته در کوم ډایرک به کوړته لاړ شي هیڅ تشویش مکو صحیح ده تراشه چې یو درمل تکلیف ان شاء الله نه لري هم دا یوازې سر درد دی هم دا سر درد زمونږ په کله کې یو سپینګیری ډاکټرو زه کوشنی وم چې کله زه لاړم کنه نو زما په لاس کې دانه وه ډېر فرکتي سړی وم خواته چې لاړم ډاکټر صاحب زما په لاس کې دانه ده وروره فشار دی ټیټ دی صحیح ده ان شاء الله دوا در کوم ښه کېږي نو هغه سپینګیري ډاکټر څه وویل پوهېږي وایي ته کښېنه بچیه چاره دې کوم نو زه هم درته وایم چاره دې کوم او نور ښه کوونکی څوک دی الله تعالی دی ها غټ افت نه به ته خدای بچ کړی صحیح ده هېڅ تشویش مه کوه دا فشار هم چې ټیټېږي دا د تشویش نه ټیټېږي سر درد هم چې پیدا کېږي دا تشویش نه پیدا کېږي صحیح ده ته دا تو بس دا سب لکه هغه خلک به څه وایي چې د پاره در نه هېر نشمه یاد مې ساته دا خدای د پاره وګوره چې په خوب کې د جوخ راځي او که نه ته واچوه بس انشاءالله چې ښه صحیح دی ډاکټر ته واچوه الله دې آباد لره ډاکټر وګوره الله تعالی نوې چپلاکې درکړې الله مهربان زاده خیر خدا آباد بس دنیا دې چا دې آباد